السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره او دا غب رحم او کرم سره سوالات و جوابات په دې مبارکه سلسله کې نن 208 نشست او ناسته ده. په دې کې اولنی سوال دا یو ورور کړی دی چې یو کس مړ شو او د هغه ښځه او بچي نه یعنې میراث دی، نه لاندې څوک شتي نه بره، او د هغه ورونه یې او خویندې یې. په دې کې ورور راولګي چې هغه کوم میراث چې د پلار نه پاتې شوی دی، کوم ساز و سامان پاتې شوی، د هغې نه قیمتي سامانونه راولي او هغه واخلي یا یې خرڅ کړي، یا په خپله استعمالوي او واپس کوي نه. نو دې نورو له دا جایز دي چې هغوی بیا د میراث تقسیم کړي بغیر د ده د حاضرېدو نه، او موږ ته دا اندازه نه لګي چې ده څه اخیستي دي او څه نه دي. الجواب، اول دا خبره یاد ساتل پکار دي. ګوره د میراث دا مسله رب العالمین دا اختلاف ختم کړی، دا جنګ یې ختم کړی، دا مسله یې ختمه کړې ده. په خپله رب العزت د میراث دا حصې او دا برخې دا تقسیم کړي دي. ولې په خپله تقسیم کړي دا سوال دی. جواب دا دی چې څوک پکې سبا له چونچرانه کړي، یاره دا یو جنۍ وه، دې له حصه لږه کمه په کار وه، او دا یو هلک و، او دا یو تره و، زه خیر ماما بیا هم دا دی چې خپل دی، نږدې دی، نو هغه له پکې څه ورکول په کار وي. څوک به وایي چې نه دا د کاکا زوی و، یو وخت کې د موږ سره ډېره منډه والې وه، بله پکې دا ورکول په کار و. یو به وایي چې زموږ دا ورور ډېر بد اخلاقه و، د مور پلار سره ډېره بد اخلاقي کړې ده، ده ته دا شی څنګه میلاوي. هر چا به خپله خبره بیا کوله، چا به څه وي چا به څه وي. سره د دې چې رب العزت فیصله کړې ده او زموږ په منځ کې دومره اختلاف راځي. څوک خویندو له برخه نه ورکوي، څوک مور له برخه نه ورکوي، څوک ورور له برخه نه ورکوي، دی چې دی زموږ نه جدا شوی او دی داسې او دی دغه، او څوک چې دی چاله او چاله پکې برخه نه ورکوي، څوک پکې د ځان نه برخې نورو له ورکوي. سره د دې چې فیصله الله رب العزت کړې ده، نو چې الله فیصله وکړه بیا پکې دې خبرو ته ضرورت پاتې نه شو. الحمدلله هغه اختلاف الله ختم کړی دی. ورسره دا خبره یاد ساتئ، الله رب العزت چې کله په سورة النساء کې د میراث تقسیم ذکر کړي که نه، نو بیا وایي تلک حدود الله، دا پولې د الله دي. یعنې مطلب د خبرې دا دی چې داسې زما او ستا د مرضۍ خبره نه ده، دا پولې د الله دي. نو که چا ومنله د هغه دپاره جنت دی. ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده، او څوک چې د الله او د الله د رسول نافرماني کوي او د دې پولو نه اوړي، یدخله نارا خالدا فیها، دی به همیشه دپاره جهنم ته ځي. نو خبره وړه نه ده، خبره ګټه ده. د هغې نه بعد بیا موږ دا وایو که چېرته د وارثانو په منځ کې اختلاف راشي، نو طریقه کار دا دی چې په خپل منځ کې په خپله خبره حل کړي، بغیر د دې نه چې محکمې ته او کوټ ته او جرګو ته فیصلې ویسي. وجه د هغې دا د ګوره زموږ په معاشره کې ډېر د افسوس سره دا خبره کومه، زموږ په معاشره کې نن سبا چې کوم حالات دی هغه دا دي چې جوړولو والا لږ دي، ورانولو والا ډېر دي.
ته چې د کور مسله بهر ته وباسي که نه چې هغه پلانې به کښېنوم او پلانې به کښېنوم او پلانې به کښېنوم ته په ځان پورې خلک خاندې ته خوشحالېږې دې ته مه چې تا رور را وپرځو او تا چې دی پلار را وپرځو او یا تا زوی را وپرځو نه اصل کې تا خپل ځان را وپرځو ما په دې خبره کې به سوچ وکړي اصل کې تا خپل ځان را وپرځو ځکه چې بهر ورانولو والا به راته ډېر میلاو شي جوړ جاړي والا چې صلح راولي هغه لږ خلک دي چې الله پرې رحم کړی دی که چېرته خپل منځ کې اختلاف راشي نو طریقه کار دا دی چې سړی خپل منځ کې کښېني څوک چې ظلم او زیاتۍ کوي هغه له یره ورکړی شي د الله نه یې ویروه د هغې نه بغیر که څه سخته خبره کېږي هغه ورته وشي که چېرته په دې مسله حل شو ډېره ښه ده که حل نه شو دې نه بعد بیا بل پړاو دی یا بله طریقه ده خو دلته یو مسله تاسو ته ذکر کړم ما نه داسې تپوسونه ډېر کېږي موږ پکې جواب ورکوو هغه جواب چې زه ورکوم که نه نو هغه زه د هغه سوال په رڼا کې ورکوم چې دې کس ماته څه ویلي دي دا بل طرف نه له ما خبره نه ده اورېدلې نو ځکه دا به داسې فیصله نه وي چې دا بس حتمي خبره شوه موږ وایو که بالفرض داسې وي لکه څنګه چې دا سائل وایي نو بیا مسله داسې ده اوس که چېرته په دې کې نورې خبرې او په دې کې نور څه نو هغه بیا اله حل کېدی شي چې کله دواړه طرفونه کینې او خبره وکړي ځکه چې د انسانانو فطرت دا دی چې دوی کشۍ خپل طرف ته وایي همیشه چې نه که په حق یم زه په حق یم خو دې بل کس هم خبره اورېدو غواړي چې دی څه وایي د هغې نه باید بیا پته لګي بیا دا خبره یاده کوي چې یو وارث له هم دا نه دی جایز چې د تقسیم د میراث نه مخکې دې څه شی ځان له والي مگر د باقی وارثانو پر رضابندۍ باندې که د باقی پې رضایي چې دا مشر دی زه دا کشر دی زه دته د دې ضرورت دی دا پلانې شی دی پکې د دې شی ټول پې راځي نو بیا هېڅ حرج نشته خو که ټول پې راځي نه یي او ده په زور دا کار کړی نو دی ظلم او زیاتۍ کړی ده او په ده لازم دی چې دا څه چې اخیستی دا به واپس کوي اوس که دارونه دا وایي چې موږ خو ته معافي نه کوو یو خو طریقه دا ده چې جوړ جاړه وشو معافي وشو هغې کې خو بیا خو څه پاتې نه شو نه موږ معافي نه کوو نو موږ به دې ورور ته دا وایو چا چې دا سامان اخیستی یا ځمکې اخیستی یا دوکان هر شی چې اخیستی دې ته موږ دا وایو چې ته دا را واپس کړه که دی وایي زه یې نه را واپس کوو چې نه را واپس کوي نو موږ به اندازه ولګوو اندازه مثال دا تاسو له مثالونه درکو اندازه دا ده چې د مثال کې ځمکه اخیستې ده ځمکه چیرې 2 مرلې ځمکه ده 2 مرلې ځمکه نن سبا ریټ څه دی هغه به موږ ولګو اوس که دا چېرته د ده برخه رسي په دې میراث کې هم د ده دقه برخه رسي بس د ده دقه برخه شو او قصه ختمه شو خو که دا د برخه د دې نه کمه رسي نو زیاتي به ترې موږ غواړو باقي درته پاتې شو او که ده زیات اخیستی که ده دا عفوا که ده دا حصه ډېره رسي او دا اخیستی لګي نو هغه زیاتي به وله موږ ورکو اوس سوال دلته دا دی چې اوس یو سړی چې ما ته پته نه لګي چې ده به څومره اخیستی نو ګوره هغې کې موږ سره ډېرې طریقې دي یو ده څوک چې دا وایي دا سوال چې ما نه چا کړی دی چې زموږ د ورور سامان اخیستی دی یا زموږ د ورور ځمکه اخیستې ده خو ده ته پته ده که نه ګوره دی اخیستی ده نو دا کېدی نه شي چې یو سړی دعوه هسې تشه هوایي وکړي څه نه څه انسان سره علم شتي ښه که دغه نه نو بیا غالب ګمان چې او دی پلاني ځای کې یو شی پروت و سامانو دومره ځمکه وه هغه د اخیستې ده اندازتن هغه دومره وه او په دې باندې دې کار وشي والله اعلم ښه د دې نه بعد یو ورور سوال کړی دی وایي د نږدې ورځو کې د استسقا دپاره منځونه وشو باران نه ورېږي په ډېرو ملکونو کې سوکړه ده نو په بعضو ملکونو کې د باران د غوښتو دپاره د استسقا منځ وشو اوس که چېرته وایي سوال زما زړه ته دا راغی که چېرته د جمعې مونځ او د استسقا دا مونځ یو ځای شي نو موږ به څه کوو
اول به د جمعې دا مونځ وکړو بیا ورپسې د استسقا دا مونځ وکړو خطبه به یې وایي که ندوه به یي ځکه چې صلات الاستسقا هغې کې هم خطبه یي نو موږ به څه کوو دا سوال ډېر ښه سوال دی او دا راځي د هغه چا ذهن ته چې چا د دین سره سوچي زه بخښنه غواړم په دې خبره دا د هر سړي دماغو ته دا سوالونه نه راځي ګینې زه تاسو نه دا تپوس کوم چې تاسو ذهن ته دا سوال راغلی که داسې وشي نو چې انسان دومره توجه دین ته نه وي نو د هغه په ذهن کې سوالونه ډېر نه راځي دا یو نیم سړی چې کله سوالونه کوي که نه نو زموږ په دې معاشره کې ورته قوتینګار وایي دا ځان نه قوتینګار جوړ کړی دی به سره پابسي سوال نه قوتینګار نه دی د ده سوچ دی دې مسلې ته او سوال هغه چا ته پیدا کېږي چې د هغه سوچ وي لکه اوس ما د میراث دا مسله ذکر کړه که نه که دې ته تا جوور سوچ وکړو که نه نو دې کې ډېر سوالونه سړي ته نور پیدا کېږي نو دا قوتینګار نه دی دی علم یې زده کوي او هغه چې ناست دی دغه شان هېڅ سوال یې زړه ته نه راځي نو یا خو علم ور الله ډېر زیات ورکړی دی ضرورت ورته نشته او یا غریب د څه نه خبره نه دی درېیمه بله نشته دوه کې یوه ده یا خو دی نه دی خبر او یا ډېر علم ورسره دی نو ضرورت نشته چا سره چې علم یې چې تپوسونه سله کوي دا خاص هم پته شته نو دا ډېر ښه سوال دی جواب د دې دا یاد که ګوره اول خو دا مسله یاده کوي ما د استسقا د منظم مسائل بلوغ المرام په کتاب کې عمدة الاحکام مشکات پای کې ما تفصیلا ذکر کړي د هغه واورئ طریقه کار او مسائل هلته ذکر شي صلات الاستسقا هغه مونځ چې د باران د غوښتو دپاره کېږي د الله نه پکې باران غوښتی کېږي دا هر وخت کولی شي سوای د هغه وختونو نه چې هغې کې مونځ مکروه دی په هغه ټیمونو کې بیا نه کوي بیا د علماو په منځ کې اختلاف دی چې غوره وخت کم یو دی نو راجح دا دی والله اعلم چې غوره وخت د دې مونځ هغه وخت دی کم چې د اختر د مانځه وخت دی لکه د ساخت د مانځه دا وخت نه دی دې ټیم کې کول دا بهتر دی او غوره دی اوس راځو ضرور دی سوال که چېرته د جمعې په ورځ زموږ اراده شي څه به کوو چېرې د استسقا د جمعې په ورځ کوو نو بیا یاده کوي دا خبره چې د جمعې په ورځې کې نو صرف په خطیب د خطبې په دوران کې دعا غواړي فقط بیا بل مونځ ته ضرورت نشته نه خطبې ته ضرورت شته استسقا د باران د غوښتو طریقې دي یو طریقه دا ده چې موږ ورځ وټاکو په حکم د مسلمانانو د مشر چې هغه امر وکړي ورځ وټاکلی شوه موږ ووتو یو ځای ته هلته موږ خطبه وکړه 2 رکعته مونځ هم وکړو یو طریقه خو دا ده دویمه طریقه د استسقا دا ده چې خطیب د خطبې په دوران کې الله ته عجزي وکړي او سوال وکړي چې یا الله باران راووروه دویمه طریقه ده د جمعې په ورځ به دا طریقه وي اوس به ورسېدې که نه حالانکې د جواب نه مخکې به دا زموږ سوچ و چې دا به اوس څه جواب د دې راځي چې د استسقا دا مونځ د جمعې د دې مانځه نه مخکې په کار دی او که دا د مانځه نه بعد نو خطبې خو دوه شوې کومه خطبه به مخکې کېږي کومه به وروسته کېږي ټوله جاکه ختمه شوه د جمعې په ورځ چې استسقا کوې او د الله نه باران غواړي نو خطیب دې وغواړي به کوم ځای کې د خطبې په دوران کې دعا وغواړي او په دې باندې امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې باب تړلی دی باب الاستسقا فی خطبة الجمعه باب دی په بیان د دې مسله کې چې باران غوښته د جمعې د خطبې په دوران کې بیا هغه حدیث راوړی تاسو ته به یاد وي او زه به یې ته ذکر کړم د فایدې دپاره د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی چې یو سړی راننوتو مسجد نبوي ته ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم یخطب رسول وسلم ولاړ دی خطبې کوله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم دې سړي رسول صلی الله علیه وسلم ته مخ کو ورته ودرېد مخامخ یا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل مالونه زموږ تباه شو فصلونه لاړو تباه شو لارې بندې شو څوکړه ده فادعوا الله يغيثنا الله ته سوال وکړي چې باران راووري فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدیه رسول صلی الله علیه وسلم اوچت کړو
ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. درې پیرې ووي یا الله باران راووروه یا الله باران راووروه یا الله باران راووروه. دلته دا مسله موږ بیانو په نورو درسونو کې. دی دلیل دی چې خطیب چې کله دعا کوي که نه خطبې په دوران کې نو لاس به نه اوچتوي، صرف چې باران غواړي لاس به اوچتوي. دلیل دا دی. او څوک چې دا دعا اوري دا چې کوم سامعین دي مقتدیان دوی به ورسره هم لاس اوچتوي. بس دقه فقط دیزي کې لاس اوچتول شي. نور چې خطیب کومه دعا غواړي نه به په خپله لاس اوچتوي نه به اوریدونکي لاس اوچتوي. دا نه دي ثابت نه د رسول صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرام. انس ابن مالک وی زما دي په الله قسمی ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع. اسمان کې د سره یعنی سوریز موږ ته ښکارېده نه او وی چې باران را شروع شو که نه داسې باران وورېدو چې شپږ ورځې موږ نور نه دی لیدلی. شپږ ورځې بلې جمعې له بیا دا سړی راغی یا رسول الله مالونه تباه شو لارې بندې شوې هر څه لاړو الله ته سوال وکړي چې باران ودرئ. بیا رسول وسلم الله ته سوال وکړو چې الله ته سوال وکړو وی د سره نور ښکارېدو نه او موږ چې جومات نه راووتو بلکل داسې نور و که نه چې وریځې ټولې ختمې شي. مقصد زما د خبرې دا و چې امام بخاري چې دا باب راوړی دی دې دپاره راوړی چې د جمعې په ورځ د استسقا طریقه هغه دا ده. بل ځای کې باب داسې تړلی باب من اکتفى بصلاة الجمعه فی الاستسقا. چې د جمعې د مانځه د خطبې په دوران کې دی دعا وغوښته بس دا کافي ده. بیا دې دپاره مستقل مونځ هغه نشتي. اوس پوه شوئ که نه نو چې جمعې په ورځ استسقا کوو څه چل به کوو خطیب به دعا غواړي د خطبې په دوران کې لاس به ورسره اوچتوي موږ به پې امین وایو سره د لاس اوچتولو. ځان لمونځ بیا د دې نشتي او نه خطبه شتي. والله اعلم. دا ورور سوال کړی دی وی بل ورځ چا حدیث بیانو وی چې درې قسمه خلک دي چې الله به د دوی عمل نه قبلوي. یو د مور پلار نافرمانه او دریم چې زباتنه کوي د ښه کار چا سره ښېګړه وکړي یا کومه دینداري وکړي او دغه شان چې څوک تقدیر ته دروغجن وي یعنی تقدیر نه مني نو دا به صحیح و که نه. زه په دې ډېر سخت خوشحالېږم په دا قسمه سوالونه. دا قسمه سوالونه دلالت کوي په دې باندې چې الحمدلله موږ کې شعور پیدا شوی دی. هر خبره چې د خولې نه راوځي هغه صحیح نه وي او هر تور ټکی چې په پاڼه کې لیکلی شوی هغه صحیح نه وي. ته به لازم بیا معلومات کې صحیح کتاب د ځمکې په دې مخ باندې هغه د الله رب العزت ته کتاب دی. بیا په هغې پسې هغه حدیثونه دي چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم نه موږ ته په صحیح سند سره را رسېدلی دي او په هغې کې بیا مشهور دوه کتابه دي صحیح بخاري صحیح مسلم. او دې نه علاوه د قرآن نه علاوه او د صحیح حدیث نه علاوه چې کومه خبره تا ته رارسي ته به معلومات کړي. نن سبا دا په فیسبوک باندې او په دې سوشل میډیا یو طریقه چلېدلې ده. خبره ولیکي لاندې ورسره ولیکي بخاري شریف. بخاري شریف کې دا حدیث دی کوم ځای کې عوام خو دې نه دي خبر نو عوام پې جګړه هم کوي دا په صحیح بخاري کې راغلی دی. دا حدیث چې دی رورې تپوس کړی دی دا بعضو ائمو راوړی لکه امام طبراني امام بیهقي راوړی دی او بعضو علماو خو ویلي دي وی سند ګزاره حال دی خو د دې په سند کې یو راوي دی بشر ابن نمیر او یو بل دی عمر ابن یزید او د دواړه کمزوري راویان دي. سند یې داسې مزدار نه دی سند یې داسې مضبوط نه دی اگر که بعض علما ویلي وي دا ګزاره حال دی. خو دا خبره صحیح ده چې نافرمانه د مور پلار نافرمانه او زباتنه کوونکې او تقدیر ته چې دروغ وایي دوی نشي کامیابېدی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. دا خبره د قرآن او د حدیث
نور ځایونو کې ثابته ده قرآن او حدیث کې ثابته ده خو داسې چې کوم حدیث کې د درې ونه یو ځای راغلي دي د دې سند داسې مزیدار نه دی نه دومره مضبوط او زورور دی والله اعلم ګوره یو خبره ته ذکر کوم فایده کله ګوره حدیث سندن کمزوری او خبره صحیح ګوره لازم نه دی چې موږ وایو چې حدیث کمزوری بس دا خبره به صحیح دا به غلط لکه مثال اوس یو سړی موږ ته قصه بیانوي چې یاره حدیث کې راغلي دي چې یو کس راغی مسجد نبوي ته او هغه اوږد لمونځ وکړو او 2 رکعته لمونځ یې وکړو ولاړو بیا رسول الله سلم هغه ته آواز وکړو او د هغه په سر یې لاس راښکود او هغه ته یې دا ووي چې جنت ته نشي تللی مشرک انسان جنت ته به ځي موحد موږ وروره دا قصه ته د کوم ځای نه وکړه اوس د دې دا مطلب نه دی چې ګوره دا خبره غلطه ده بالکل صحیح ده چې جنت ته مشرک نشي تللی موحد به ځي دا خبره صحیح ده نور ځایونو نه ثابته ده خو په کوم طرز چې دا کس کوي او دا کومه قصه چې ده جوړه کړې ده دا کوم روایت چې دی بیانوي دا سندن کمزوری دی اوس پوه شوئ که نه چې دا فرق تاسو ته معلوم وي لازم نه ده چې موږ وایو چې حدیث کمزوری دی د دې دا خبره به کمزوري وي دې کې دا خبره صحیح ده نور ځایونو نه ثابته ده خو داسې په دې طریقې سره په صحیح سند نه ده راغلي والله اعلم ښه دا ورور سوال کړی دی وایي زمونږ علاقه کې چې کوم جومات دی هغې سره کور نشتی د امام دپاره او خوا کې ورسره ځای هم نشتی نو زمونږ داسې اراده ده چې په دې جومات له پاسه کور جوړ کړو د امام دپاره او دا به موقف وي او چې څوک دلته امامتي کوي هغه به دلته اوسېږي دا جایز دی او که نه بلکل جایز دی د جومات ته مصلحت دپاره چې یو کار کېږي او دا موقف دی نو که څوک د امام دپاره یا د مؤذن دپاره په جومات د پاسه کور جوړوي په دې کې هېڅ حرج نشتی هېڅ حرج په دې کې نشتی خو چې د جماعت د دې مسجد چې کوم خلک دي د دې محلې د هغوی په مشوره او په اتفاق یو کار وشي نو دغه وقف دی د الله دپاره ځکه چې هغه شخصي خو دې چا دپاره نه ورکوي چې بس دې کې چې کوم امام اوسېږي موږ به سټامپ لیکو د هغه نوم ته به اړو داسې خو نه دي ویلي خو داسې ویلي دي چې څوک هم دلته امام وي هغه به دلته اوسېږي او دا ډېره ښه طریقه ده ډېره ښه طریقه ده دومره په دې باندې زمونږ خرچه نه راځي او لویه مسله موږ ته حل کېږي که موږ چېرته په دې طریقه عمل وکړو کله به انسان جومات جوړوي هغې سره 2 کمرې به هغه وخت کې جوړول پکار دي دا د امام کور شو بیا د مؤذن کور شو نو غټه مسله انسان ته هغه حل شي او هغه دا چې امام ته لرې نه راولي او کور نه یو هفته امامتي وکړي بل هفته باندې بیا تښتېدلی یو میاشت مؤذني وکړي بله میاشت کې بیا نه ولې ځکه چې ګرانه ده هغه ته تګ راتګ خو چې خوا کې لکه څنګه چې هلته سعودي عرب کې اکثر جوماتونو سره خوا کې د امام کور ومي د مؤذن کور ومي هغه په وخت باندې منزله راسي الغرض دا کار چې دی څه دی جایز دی والله اعلم ښه دا یو خور سوال کړی دی وی آیا یو ښځې له جایز دي چې د خاوند نه طلاق وغواړي کله چې ول هغه مهر نه ورکوي الجواب اول خو دا مسله یاده کوي په جایز او ناجایز باندې قصه ختمول نه دي پکار ځکه چې موږ الف نه یا پورې په مسله پوره پوه شو اول دا مسله یاده کوي مهر دا د زنانه حق دی وآتوا النساء صدقاتهن نحله الله رب العزت امر کړی دی ته مهر ورکې لږ دی که هغه ډېر دی که هغه ته څه وس ورکې څه وروسته ورکې د نکاح په ټیم دی ټول ښولی دی ټول دی نه دی ښولی جدا مسلې دي خو مهر به ته لازم به مهر ورکې یو سړی دی مهر ورنکو سوال زړه ته دا راځي چې د زنانه په دې ګناهګاري نه که زنانه دته د زړه نه دا معاف کوي د زړه نه په خپله مرضي فکلوه هنیئا مریئا
الله وی که په خپله مرضی په خپل طبیعت یې راته معاف کو نو بیا ښه مزېدار خوره په خپله مرضی ته به نه تنګې نه به ورته په اشاراتو کې په مخه خبرې کې چا و بس الله دې حالات برابر کړي هلته ستا هغه محروم پاتې دی الله دې حالات برابر کړي هلته ستا هغه محروم پاتې مزه نه کوي دا خبرې چې کوم ستا په ذمه باندې قرض پروت دی د هغې ورکول پکار دي الا دا زنانه په خپله مرضۍ ووایي چې زه یې نه غواړم زنانې غواړي یعنې معاف کوي یې نه او دا خاوند یې ولې نه ورکوي او دا بیا هم مطالبه نه کوي یعنې غلي ناسته ده معاف کړی نه ده خو غلي ناسته ده دا په دې ګناهګارېږي نه دا مې یو شرعي مسله یاده کوي خو زه د غرونو ته دا وایم کوم چې په مهر کې لوبې کوي او دې نه ټوکه جوړه کړې دا حدیث امام طبراني راوړی دی په معجم کې الصغیر کې شیخ البانی صحیح کړی دی په صحیح الترغیب والترهیب کې او دې ته غوږ کېدی رسول صلی الله علیه وسلم وایي أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر یو سړی راولګېدو د یوې ښځې سره واده وکړو دوی اتفاق په مهر باندې وشو هغه مهر لږ دی او که ډېر دی رسول وسلم وایي ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها او په زړه کې دا دي چې دا مهر به نه ورکو دې ته غوږ کېدی واده وشو مهر لږ دی که ډېر دی په هغې باندې خبره وشوه د ده په زړه کې څه دی نه ورکو خدعها ده ولې دوکه ورکړه فمات او د سړی مړ شو ولم يؤدي إليها حقها او د حق نه دی ورکړی مړ شو حق یې نه دی ورکړی غوږ ورته کېده لقي الله يوم القيامة لقي الله يوم القيامة وهو زان قیامت پر ورځ به د الله سره داسې مخامخ شي لکه زناکار دا حدیث په صحیح الترغیب والترهیب کې دی الله سره به دی داسې مخامخ شي د زناکار په صورت کې ته دوکه یو کمزوري زنانه ده خو به ورکړي الله له خو نشي ورکولی او اوس یې نه رسي نو صفا خبره وکړه زه نشم ورکولی مهر دا که کموي جو صحیح ده که نه کموي زه نشم صحیح ده خو چې په هغه ټیم سر شړپوي دا زمونږ خواله دي چې مسلې بیا راغلي ډېرې په دغه ټیم کې دی په ځان نه پوهېږي مور پلار یې ورته هم دوا بیا به ګوري بیا ته د څه سره ګوري د الله سره به ګوري ته د څه سره بیا ګوري دا څه خبره ده بیا به ګوري بیا څه سره ګوري ته خو حق دی لکه زه تا ته داسې وایم زه تا نه قرض علم مسله به اوس داسې کو زه تا نه قرض علم راکه ماله یو 5,000 روپۍ قرض او بیا به ګورو څه شی بیا ګورو قرض دی ما ته به کسان وایي بیا به ګورو پکې نشته ټیم کې ده کله به یې واپس ورکې څنګه به یې ورکې کم ځای کې ورکې پوره تفصیل وکړه دغه شان دا قرض دی الا دا چې زنانې معاف کړي اوس نن سبا قصه زمونږ ګډه وډه شوې ده هغه 10 تولې مهر هغې نه مو اوس خلک اوړېدلي دي مخکې ورځو کې زه یو نکاح نه خبر شوم یو کس واده وکړی که ما مهر پکې څه 100 تولې مهر 100 تولې مهر خو موږ بس کېښودو ورکوو به پکې لږ دا خبره یاده که چې دې کېښودو دا به ټول ورکوي نو موږ 100 تولې کېښودو ځکه چې مشران نه راضي کېږي مشران وی لازم به 100 تولې ږدي ورکوم به زه دې ښځې له 2-3 تولې څنګه په دې فلسفه تاسو کې څوک ما پوه کولی شي زه اقرار وکړم چې زه د دې پلانۍ سره نکاح کوم دومره 100 تولې مهر به ورکوم
بیا به وروسته دوه تولې ورکو داسې خو نه کېږي نو زه دغه مشرانو ته هم دا وایم چې زنانه د طرف نه چې دومره زیاتی نه دی په کار او د بل طرف ته هم دا وایم چې د الله نه یېرېدو په کار دي څومره چې ته ورکولی شي صفا خبره ورته کوه او که وروسته هم ورکوې څه خبره نه ده خو چې نیت یي چې زه به دا ورکوم ښه اوس په دې حدیث کې د دې زنانه څه ګناه بیان شوې ده دې زنانه خو دې مهر نه دی غوښتلی که نه نو څه ګناه په هغې نه وه ماف کړی ورته هغې نه دی خو غوښتلی تیم نه دی بس بیا غلی شوي دی چې خاوند دی اوس به ورته شوی نو شریعت دا نه دی ویلي چې لازم به دا ښځه د دې خاوند نه طلاق غواړي ما دا مسله ټوله دې طرف ته راوسته شریعت یو ځای کې دا نه دی ویلي چې یو خاوند چې ښځې له مهر نه ورکوي نو په ښځه لازم دي چې د دې خاوند نه به طلاق غواړي دا په یو ځای کې هم نه دي راغلي خو که اوس د دې زنانه ضرورت راغی موږ به داسې وایو کیدای شي مال ته ضرورت راغی نور نه ده په کار چې زنانه په دې مسلو باندې طلاق غواړي په کار دا دی چې خاوند سره کینی د هغه نه مطالبه وکړي په طریقه خپله خبره ورته وکړي که په دغې ونه شو نو داسې کولی شي چې ځان ته منع کړي څه وخته پورې خفګان یو قسمه زما مهر به مال راکوي طلاق ورته داسې اکدم تله دا نامناسب طریقه ده خو کوس یو زنانه د هغې ضرورت دی او هغې ډېر کوشش وکړو او پیسو ته ضرورت دی او خاوند ورته ویلي چې مهر به زه درکوم او دا هغه نیټه ده او لازم به یې ورکوي نو که چېرته دا ښځه طلاق غواړي نو دا عذر یې روا دی یعنې دا عذر یې مقبول دی عذر یې څه دی مقبول دی اوس کې سړی ما ته دا وایي چې دا خو د طلاق لار کولا وهل دي او لار داسې نو صحیح ده که نه طلاق لار بنده وکړه دا مهر به ورکوو په ټیم بیا طلاق لار نه کولاوي یوې ښځې سره ظلم او زیاتی کېږي او دا مطالبه وکړي چې زه ژوند نشم تېرولی د خاوند سره زه طلاق غواړم نو خو شریعت خو دې لپاره دا مسله راویستې ده چې نه د خاوند سره ظلم وشي او نه د ښځې سره ظلم وشي ځکه د طلاقو دا مسله ده والله اعلم ښه یو حدیث مې ذهن ته راغی هغه ذکر کوم صرف د فایدې دپاره نن سبا د طلاقو دا مسلې ډېرې شوي دي امام احمد امام ابو داود راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم یو د ثوبان رضی الله عنه روایت دی ایما امرأة سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس هر هغه ښځه چې د خاوند نه طلاق غواړي بغیر څه د شرعي عذر نه هسې تې طلاق غواړي فحرام علیها رائحة الجنه په هغې باندې د جنت خوشبو حرامه ده جنت ته تله پرېږده د جنت خوشبو پې حرامه ده نو نن سبا د دې طلاقو دا قصې هم ډېرې شوي او اکثر دا زنانه د یو بل نه دا خبرې واوري که نه نه بس بیا دوی هم په هوا شي چې راشه زه به خاوند ته وایم چې ما طلاقه که او ما ازاده که کومه ښځه چې دا خبرې کوي بغیر د شرعي عذر نه رسول صلی الله علیه وسلم وایي په هغې باندې د جنت بین حرام دی او دا خاوند چې ورله مهر نه ورکوي او ظلم کوي او ښځه ترې مطالبه کوي او صبر یې ورته مو وکړو ګزاره یې ورسره مو وکړه نصیحتونه یې ورته مو وکړو او نه یې ورکوي نو دا عذر دی که نه دی دا عذر دی والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی دا ډېر فایدهمند سوال دی وی جمع دی موږ اکثر چې دی کوټونه اغوندو نو په دې کوټ کې کله داسې وشي چې لاسونه نه دننه کوو په لستوڼو کې لاسونه نه دننه کوو په اوږو باندې له پاسه داسې پروت وي ما وی داسې اورېدلي دي چې منځه کې د منه راغلی ده د سدل نه چې سړی کپړه داسې په اوږه واچي هغه ځوړند دی نو دا کوټ هم داسې شو بیا چې کله پکې لستوڼي چې کله په لستوڼو کې لاس نه یې دننه کړي دا ډېر ښه سوال دی او بیا ورسره که خبره کوم چې دا سوال د هغه چا دی چې دین ته توجه ده یوه بل د خپل مونځ ورسره
غم دی بل سړی دین ته سره توجه نه ومړه کوټ ته کمی دي سره واچو کمی مې سره راواچو کمی د لستوڼو په دې ځي کې د خپې ور دننه کړی زما خپل کوټ ته نه کړی سره هر څه کوم دي کیسې دي نه مسله د شرعي مسله ده د مانځه سره تعلق ساتي شریعت سره نو یاد کړئ دا مسله د رسول صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیثونو کې من راغلی دی چې سدل به نه کړي ته زه وایم چې سدل څه ته وایي امام ابو داود امام ترمذي حدیث راوړی دی د ابو هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن السدل في الصلاه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړي ده چې په مانځه کې به سدل نه کړي اوس دا سدل څه ته وایي عام علما د دې تعریف دا کوي چې یو سړی صادر په دې اوږو راواچي او بیا د دې صادر یو طرف په دې بل روا نړوي چې د بدماشۍ هغه طرز نه چې په اوږو پروتي او دا یو طرف په دې بل نه راړوي وایي د دې نه رسول وسلم منع کړې ده حکمت یا سبب څوک ورته مکروه وایي سبب د کراهت یو دا د یهودو طریقه وه یهود په هغه زمانه کې د هغوی دا طریقه وه چې دا صادر به په دې اوږه راچوله خو یو طرف پې د یو پیس کې په دې بل طرف پې نه راړو د تکبر نښه ده نو ځکه شریعت یې منع کړې ده ته ولاړ عرش والا ته او سټایل دی د بدماشانو کړی کله داسې کېږي هسې که ستا څه مسله وي څه مسله درته راپېښه شوه او چا راته ووایي چې فلاني صیب له ورشه هغه صیب که دیني لحاظ سره غټ دی او که دنیوي لحاظ سره دی ته به د هغه به مخکې را صادر داسې په اوږو واچي او خپله خبره به کوې صادر دی داسې پروت دی او برید تاوی را تاوی او په کول دی کوږ یخو دی هغه ته زموږ مسله ده داسې وکړي نه یې کوي نو چې الله درته ولاړې جرګه کې او سټایل دی دا دی چې په اوږو دې صادر اچولی دی او داسې خور ور پروت دی عجزي به کړي دویمه وجه دا ذکر شوې ده چې دې کې یره ده د عورت د ښکاره کېدو د سړي عورت ته کوم ځینې شروع کېږي د نامه نه د زنګونانو پورې دا هغه وخت کې چې لاندې ته بل څه لباس نه وي که موږ وایو چې دې دلاسې چې عورت ښکاره نه شي نو دا په هغه وخت کې مکروه بیا شو او منع شو چې لاندې ته بل څه لباس نه وي او پوښا داسې وه د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې به هغوی صادر استعمالو نو اکثر به ترې لاندې به ترې څه نه و د هغوی اکثر لباس لنګ او صادر و لا موږ چې په دې حج او عمره کې اچو احرام نو احرام اوس ته ولاړې په مانځه کې او داسې دې را ځوړند کړی دی سینه ښکاري نه کیدای شي عورت وښکاره شي که عورت نه ښکاري د سینه چې ستا داسې ښکاره ده او د سینې دا ویښته ښکاره دي او داسې ته څه ته ولاړې دا هیئت مناسب دی نه دی مناسب نو دا دوه وجې ذکر شوي دي ځکه رسول وسلم دې نه منع وکړه هسې به ته فایدې دپاره ذکر کړم بعض علما دا وایي زموږ په دې ملکونو کې د عرب چې دا ټوکې په دې سر باندې راچي د رومیال چې ورته وایي هغوی ته شماغ وایي غوتره ورته وایي وایي دا چې کله ته په مانځه ودرېږي نو داسې به یې نه را ځوړندې لازم به یې شاته اړې ولې وایي دا چې ته را ځوړند کړي دا سدل دی دا هم صادر ځوړندول دي دا د بعضو علماو خپل اجتهاد دی د هغوی خپله فتوه ده وایي دا هم په سدل کې دننه راځي والله اعلم خو دا دومره مضبوطه خبره نه ده وجه دا ده چې هغه تکبر چې پکې هغه صادر دی چې انسان په اوږه اچولی په صادر په سر نه پروت او که دا دویمه وجه کو چې یره ده چې بدن ښکاره شي
نو هغه خو هغه صادر خو به هغوی داسې نه اچولي چې د برې نه به یې راوستی په سر باندې هغه صادر به په کوم ځای پروت و او په اوږه نو دلته اوس ګوره د عورت ته ښکاره کېدو یره پکې شتي لکه اوس زما په دې سر باندې د شماغ پروت دی دا رومیال دا زه دې سره ځوړن کړم د بدن څه حصه ښکاري نه ښکاري او نه په دې کې تکبر شتي نه په دې کې تکبر بلکې سبحان الله په دې سر باندې دا ټوکې ما ته خو عاجزي ښکاري په دې سر دا ټوکې نه پروت عاجزي ده په سر باندې چې ټوپۍ پرتې په سر باندې رومیال پروتي په سر باندې پټکۍ پکوري هر څه چې درنه نښه ده انسان ورسره دروند ښکاري دا مې هسې منځ کې فایده ذکر کړ اوس راځو د ورور دې سوال له او چې کوټ سړي داسې راچولی او لستوڼي هغې کې لاس نه دي وردننه کړي نو دا د دې نه استثنا دي څنګه چې استثنا شوي دي یا مستثنا دي یو کپړه چې عادتا داسې اچولی کېږي چې هغه په اوږو باندې پرتی او ته یې په منځي کې په اوږو باندې واچې په دې کې څه حرج نشته ولې ځکه چې دې کې د یهودو نصاراو سره تشبیه نه ده هغوی داسې نه کوي دویم د عورت ته ښکاره کېدو څه یره پکې نشته او په دې باندې په مجموع الفتاوه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم تفصیلي خبره کړې ده او هغه یو قسم لباس ذکر کړی دی القبا وی القبا چې دی که دا څوک طرح القباء علی الکتفین وی که یو سړی راولګي چوغه په اوږو باندې راواچي او لاسونه یې په لستوڼو کې نه یې دننه کړي نو دا په صدل کې نه راځي نو چوغه د عرب چې کوم بیشت استعمالي دې ته نږدې ده او کوټ هم دغه شی دی نو کوټ د دې نه څه لرې نه دی والله اعلم نو خلاصه دا شوه که څوک کوټ په اوږو باندې واچي او لاسونه یې په لستوڼو کې نه یې دننه کړي او مونځ کوي نو څه حرج پکې نشتی والله اعلم ها د یو سوال به ویلو یو ورور سوال کړی دی او دا سوال ښایسته سوال دی وی موږ چې کله یو څوک مړ شي او د هغه دپاره په جنازه کې دعاګانې غواړو نو کمې دعاګانې چې موږ ته ښویې شوي دي او حدیثونو کې راغلي دي نو په هغې کې یو دعا هغه ده چې وابدله دارا خیرا من داره و اهلا خیرا من اهله یا الله دله کور ورکه د ده د دې کور نه غوره او دله خپلوان ورکه د ده د دې خپلوانو نه غوره سوال څه دی سوال د دې رور دا دی په برزخ کې دته کور د دې کور نه ښکلی څنګه میلاوي سوال صحیح دی که نه صحیح که نه دی مناسب سړی ځان پوه کولی شي اعتراض خو نه کوي یا الله خپلوان دې مړي له ورکه د دې خپلوانو نه غوره نو برزخ کې خپلوان څه کوي جواب اول خو دا دعا بالکل صحیح دعا ده په صحیح مسلم کې ده دا دومره خوندوره دعا ده عوف ابن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم په یو جنازه باندې مونځ وکړو فحفظت من دعائه نو ما دا دعا یاده کړه دا دلالت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله نه کله د جنازې مونځ جهرن کوو په زوره به یې کوو وی هغه دعا وی اللهم اغفر له وارحمه یا الله دې وبخه په ده رحم وکړه وعافه واعف عنه او ده ته بخښنه وکړه دې د ګناهونو نه پاک واکرم نزله د دې مېلمستیا وکړه ښایسته ووسع مدخله دا قبر ورته پراخه کړه واغسله بالماء والثلج والبرد او یا الله دې پاک کړه په ګلۍ په واوره په اوبو باندې ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس او دې د ګناهونو نه پاک کړه لکه سپینه کپړه چې د ګندګۍ نه پاکي وابدله دارا خيرا من داري او کور ولا ورکه د دې شته کور نه غوره شته کور کم یو دی دنیا واهلا خيرا من اهله او خپلوان ولا ورکه د دې شتو خپلوانو نه غوره وزوجا خيرا من زوجه خزه ولا ورکه د دې ښځې نه غوره
وادخله الجنة ويا الله جنت بوزا وأعذه من عذاب القبر وده قبر ده عذابنا وساتا أو من عذاب النار يا ده جهنم ده عذابنا وساتا. عوف بن مالك وي تمرا خيست دعاء ووريد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت وزي ما أرمانو چه ده مڑے زوي أرمان ميوكو چه ده مڑے زوي تمرا خيست دعاء گاني وتا کیگیو پا جب ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرور دی سوال لرازو چی اللہ کور ولور کردی کور نغورا اهل ولور کردی اهل نغورا نو برزخ کی دا کمزی کی گورا چی کل دا مڑی دا پارا دعاو اختیشی کنا دا مڑی دا پارا چی کل هم دعاو اختیشی چی اللہ دا ولور که دا ولور که نو یادکا داول ورکا داول ورکا داول ورکا دا دا دی وقت نوالا او آغا جنت تکلو پوری دا طول زمانه بگی دن نرالا صرف خبر دا برزخ نه روان بره پوشو بی یعنی منگ چی داوی چی اللہ دی مڑی لکور ورکا دا دیشتا کور نغورا نو کم زی کولا ورکا جنت کی برزخ کی دا طول زینه بگی دن نرالا نو د دې روح سوچ صرف برزخ ته تللی دی حالانکه دلته خبره صرف د برزخ نه ده دارا خیرا من داره او دار من سره دوه دي دار البرزخ دار الاخره برزخ هم دی اخرت هم دی چې خلک راپاسي والله ته ودرېږي نو دلته دې نه ښایسته کور نشتی د دې خپلوانو نه ښه خپلوان نشتی شتی ها خو زه درته دا وایم الحمدلله او په برزخ کې د دې کور نه غوره کور شتي په برزخ کې د دې خپلوانو نه ښه خپلوان شتي بیان یې که نه روان نشي ستی پرېږدو ځینې چې پرېږدو تاسو د بل چا نه تپوس وکئ لږ پسې وګرځئ دې که داسې کو دا خو واضحه ده که مراد دې جنت والو یا د قیامت ورځ بیا خو واضحه ده هلته کور هم غوره دی هلته خپلوان هم غوره دي هلته ښځه هم غوره ده هر څه غوره ای که اشکال نشتی اشکال اوس را پیدا شي چې زه او برزخ کې مشتي چې برزخ کې او برزخ کې دي څنګه حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی انس بن مالک رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی کله چې بنده په قبر کې کېښودی شي او ملګري ترې روان شي انه لیسمع قرع نعالهم د دې پیزار اگا آواز دا قدمونو آواز اکشاره دا مړی چې دی دی اوري نو بیا په ده پسې دو ملائک راشي دو ملائک تپوس دی که ما کنت تقول فی هذا الرجل د دې سړي مبارک کې څه وی رسول سلم ورته یادوي مؤمن بوتوي چې اشهد انه عبد الله ورسوله زه دا ګوي ورکوم د الله بنده دی او رسول نور حدیثونو کې سره نور سوالونه راغلي نو دا ملائک بوتوي وګوره خپل زیته په جهنم کې دا په جهنم کې ستا ځای دا جهنم طرف ته وته داسې یو طریقه الله جوړه کړي چې دی به وویني دا ستا ځای قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه د دې په ځای الله تعالی جنت کې اوس دا ځای درکړی دی رسول صلی الله علیه وسلم فیراهما جميعا د به دواړه ځایونه ویني دا کور ورته میلاو نه شو که نه زه اوس تا ته دا وایم چې پلاني هغه پلاني ځمکه تا لیدلې ده ته هغه ما لیدلې ده کوم ځای کې ده په ملک کې ده ته به سعودي کې زه به هغه ځمکه ستا شوه ته به نه خوشحالېږې نه وایي ټوپونه به وګو خوشحالېږې به ځای تا ته میلاو شو دې ده ته چې ویلی چې دا ځای په جهنم کې ستا و د دې په ځای الله جنت کې دا ځای درکړی دی دا ده ته ښه کور میلاو نه شو میلاو شو اوس د دې کور نه پوره خوند به دی کله علي چې کله دی جنت ته ننوځي نو اوس به دی څه کوي دی به ګوري راګوري یو دا خوند دی
دویم حدیث کې راځي چې د مؤمن دا روح چې ده که روح سا دا د مارغه په شکل کې د جنت په دې ونو کې ګرځي را ګرځي دا د کور میلاو نه شو میلاو شو الله اکبر اسی د فایدې دپاره ذکر کومه قتاده رحمه الله چې د انس بن مالک نه دا حدیث را نقل کړو دا ما چې ذکر کو وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا او یا گزد قبر چې دی الله پراخه کې دی مؤمن ته یا سنگله ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون او تکشین شي دا قبر دنه داسې مزیدار یې ده دپاره دا هغه قیامته پورې دا د ښه کور میلاو نه شو ښه بیا هم یو سوال پاتې شو چې دا اشکال هم واضح کړو چې زه صحیح شوه خو خپلوان غوره د دې خپلوانو نه دا څنګه په برزخ کې شته دا برزخ کې او برزخ کې دي څنګه دی چې کله جنتي ني نو دی په جنت کې هغه خادمان هغه حالات هغه هر څه ایني په دې کې به حوري په دې کې به خادماني د هر څه د نه دي خو لا دتې پوره خوند نه دی اخیستی نو خپلوان غوره د دغه خپلوانو نه ورته میلاو نه شو میلاو شو پته چې اوس به ورسېدی او که نه الله رب العزت دې موږ ټولو ته دا نعمتونه نصیب کړي الله رب العزت دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې زموږ ټولو آخره خاتمه په ایمان کې او باقي چې کوم سوالونه دي هغه به روان نشسته پرېږدو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد